ډونال ټرمپ له طالبانو سره د هوکړې امکان رامنځته شوی دی. ټرمپ وایي ډېر ژر به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه رامنځته شي. سپوتنګ انګلیسي د ټرمپ له خولې لیکلي چې امریکا او طالبانو د اوږدې مودې لپاره خبرې وکړې او دغه خبرې یوې پایلې ته رسیدلې دي. ټرمپ ویلي د دې احتمال شته چې ډېر ژر به د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. نوموړي دغه راز ویلي چې د سولې هوکړه تر لاسلیک وروسته به خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. د ټرمپ په خبره اوس هم د امریکایي ځواکونو په شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی دی او د سولې هوکړې تر لاسلیک وروسته به امریکایي سرتیري خپل هیواد ته راګرځوي.